خبردار کمی جنکه کمی پیغلی چې په سوشل میډیا بیا خاص کر کې په ټیک ټاک باندې راځي او خپل د اداګانو په ذریعہ باندې نوجوان نسل تباہی بربادي یاد دی وساتي او دغه شان دی هغه لکان چې کوم لکان په سوشل میډیا باندې فحاشي خوري هغه دې یاد وساتي چې په قران مجید کې الله رب العزت د داسې خلکو لپاره صحیح ارشاد فرمایي ځکه چې نن سبا سوشل میډیا سره راوچته کی او د هغه پښتنو پیغلو چې داغو به خلکو مثالونه ورکول داغو د حیا به خلکو مثالونه ورکول چې د پښتنو پیغلي د حیا مثال داسې دی لیکن نن د افسوس خبره ده چې هغه پښتني پیغلي چې مخکې به خلکو داغو د حیا مثالونه ورکول نن هغه به حجاب شو نن د هغه اعضاء چې کوم خپل د خاون نه علاوه بل چاته خود دا بالکل ناجایز او حرام دي د هغه نه باوجود د کیمرې مخې ترازی او دنیا ته ځان خي دغه شانتي هغه لکان چې کوم په سوشل میډیا باندې راځي فحاشي خوري نو د داسې خلکو لپاره الله رب العزت په قران مجید کې څه فرمایلی ان الذين يحبون هغه خلک چې هغه غواړي ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره هغه خلک چاهي زنانه یا نارینه چاهي جنکی یا الکانی چې هغه دا غواړي چې مسلمانانو کې فحاشي خوري نو داغو لپاره سه لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرة داغو لپاره عذاب دی دردناک عذاب په دنیا او آخرت کې داسې خلق چې کوم فحاشي خوري د هغه ژوندۍ په دنیا کې الله هر وخت برباد کوي په عذاب کې مبتلا کی په ډیپریشن کې مبتلا کی دا چې د کیمرې مخې د کم جنکی ادا لکه اساس مخې ترازی نو یاد وساتئ د دوی چې کوم ژوندۍ د حقيقي ژوندۍ د کیمرې شاته ډیره بیانک وي دیو د سکون د حاصلو لپاره ګولې خوري دوره خوب نه ورځي دا خلک چې کوم دی بیا شراب نشي کې د سکون د حاصلو لپاره او هغه سکون چې الله رب العزت خپل په ذکر کې خیر خپل په یاد کې خیر چې یو انسان ته سکون ملاو نشي نو د بیا خپل د ژوندۍ نه تنګ شي ډیر شي خلک پتا سو لیدل چې په غټو پوسټونو باندې هر قسم له عیاشي ته چې کوم دی په عیاشي کې مبتلا د هغه نه باوجود هغه چې خپل ژوندۍ خاتمه ولې ځکه چې داغه په ژوندۍ کې سکون نه جنید جمشید رحمت الله علیه تاسو به لیدل او الله رب عزت شهادت نصیب کو د مخ کې ګلوکارو د خپل په بیان کې دا خبره کوله چې زه د دنیا منګتري نوټلو ته تلم داسې وټلې داسې پروګرامونه چې الله رب عزت خایس هم ور کړي आवाज ولم ور کړي شهرت ولم ور کړي دولت ولم ور کړي هر څه ولم ور کړي په یو ادا باندې چې کوم دي جنکه بداغه قرباني دي او په یو اشاره باندې چې کوم دي جنکه با حاضرې دي نو هغه وی چې ما په غټ وټ ټولو کې شپې کړلې یعنی د دنیا چې سب دا عیاشي دا ما کړل خو ما ته په یو ځای کې سکون نه ملاو شو زبې سکون هم زبې چینو په ژوندۍ کې پیل ځلما هغه خوب چې کله زه د الله بلا لار کې وته په جمعات په چټای باندې سم لاستم کته پسمه کا باندې په ژوندۍ کې پیل ځلما داسې پر سکون خوب دا نه مخکې نو کړی چا حالانکه هر قسم له سہولت زما سره هر قسم له عیاشي هر قسم له جنکه هر قسم له چې کوم دې سبب غوښتار سره موجود لیکن سکون نه تنو ولې ځکه چې الله رب عزت فرمایي چې یو انسان دا غواړي چې په مسلمانانو کې فحاشي خوراکي بے حیاي خوراکي نو داسې انسان چې د دنیا کې د لپاره دردناک عذاب دی او آخرت کې دردناک عذاب د دنیا کی ژوندۍ الله رب تنگ کی او په دنیا کې د چین او سکون چې کوم دی د الله رب ډېر غټ نعمت دی دا چې انسان ته الله رب نصیب کی ته دې غټ نعمت نشته کې انسان داسې چې دا سحر سي لیکن سکون ته نه نو د مثال د دل لپاره د دنیا چې کوم دی تام جهنم دی جهنم نه کم نه ده نو لہذا چې کوم خلق چې کوم جنکی په دې کې مبتلا دي دا او زما درخواست چې خدای لپاره خپل دنیا او آخرت په برباد وي دا غاښ نه چې بالکان دي سوشل میډیا په ذریعہ باندې فحاشي خوري لګیا دي هغه تم زما درخواست چې دا د الله عزت نه فرمانی ته په دې دنیا کې هم تاسو په دې عذاب کې مبتلا یو په آخرت کې هم چې کوم دردناک عذاب دی هغه الله عزت تاسو ته درکې نو قران مجید چې کوم دی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لپاره الله عزت را لګل چې غزمنګ رهنمایي موږ مسلمانانو موږ انګریزان
دیو منګ غیر مسلم نه یو چې منګ داغو پشانتي کارونه مسلمان لپاره دنیا سره قید خانه ده. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. د کافر لپاره جنت کافر سواړي غکی، لیکن مسلمان لپاره یو بونډري ده، یو قید دی چې د هغې په حدود کې بدن نه دی پاتې کېږي. او تاسو یقین وکړئ چې په دې قید کې چې کوم مزه ده د شریعت په بونډري کې انسان دننه پاتې کېږي، په دې کې چې کوم چین کوم سکون دی کوم مزه ده هغه په بل شي کې نشته. هغه په دې فحاشي په دې فحاشي او اوریاني دا چې کوم د خلک کې لګیا دي د دې په ذریعه سکون حاصلې. تاسو تمام مخکې د هغې حقیقت بیان کړ چې دا خلک چې کوم دی په دنیا کې تاسو د دوی حقیقت ولټوئ، نو دوی چې کوم اصلي زندگی د هغه برباد. نو په دې کې ګوره چین او سکون نشته. الله رب عزت موږ تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.